په هیواد کې د ناامنیو او د وسلوالو مخالفینو د ډلهیزو حملو له زیاتېدو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دې ټولو فعالیتونو تر شا د پاکستان استخباراتي کړۍ ISI لاس لري. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي وایي چې د پاکستان استخبارات او ملیشې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د جګړې رهبري په غاړه لري چې دوی په اړه کره شواهد او اسناد هم برابر کړي دي. ښاغلي صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې اسنادو په اړه ډېر معلومات ورنکړل، خو د کوټې شورا څو پرله پسې غونډو او د ډیورند کرښې په اوږدو کې مخالفینو ته د پاکستان لخوا د اسانتیاو برابرېدو ته اشاره وکړه. بروز سلسله نگرانی‌ها علل متعدد دارند. د یو شمېر اندېښنو موجودیت بېلابېل لاملونه لري، خو عمده لامل یې د مخالفینو دسیسه او توطیه او د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه ده. دوی غواړي افغانستان له سیاسي پلوه له ستونزو سره مخ کړي. زموږ دا ادعا په ځانګړې توګه پاکستان ته متوجه ده. موږ داسې موثق اسناد لرو چې دا ادعا مو ثابتوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د هلمند په سنگین، د ننګرهار په حصارک، د لوګر په ازرې، د تخار په خوجغار، د فاریاب په قیصر او د کندوز په دشت ارچی، چهاردرې او خاناباد ولسوالیو ډلهیزې حملې وکړې. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو که افغان حکومت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري باید دوی ته یې وسپاري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان وایي د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان همکاریو ته هیلهمن نه دي او دوی به هغه وخت پاکستان ته دغه اسناد وسپاري چې پوه شي پاکستان په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. حسیب صدیقي وایي د پاکستان د استخباراتو د لاسوهنو هدف دا دی چې افغانستان ناامنه او افغانان پر خپل راتلونکي بې باوره کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي و چې دا مهال په پاکستان کې 108 بېلابېلې تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کیږي، خو تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، بلکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار احمد په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان استخبارات هڅه کوي چې په اسلام آباد کې په مظاهرو کې چاودنې او انتحاري حملې وکړي.